د افغان کډوالو د برخلیک د اروپا د امنیتي اندېښنو او له اسلامي امارت سره د تعامل د نوې مرحلې ترمنځ اوس بروکسل د یوې مهمې او حساسې تخنیکي غونډې د کوربتوب لپاره چمتووالی نیسي. داسې غونډه چې که څه هم اروپایي ټولنې سیاسي نه بولي، خو د افغانستان او اروپا ترمنځ د اړیکو په راتلونکي کې مهم اغیز لرلی شي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو په جبري ډول راستانه شوي، اوس اروپا هم د هغو افغانانو د راایستلو هڅه پیل کړې ده چې د راایستلو هڅه کوي چې د پناه غوښتنې دوسیې رد شوي یا هم جرمي مخینه لري. بل لور ته اسلامي امارت هڅه کوي له نړۍ سره د تعامل نوې دروازې پرانیزي او له نړیوالې انزوا څخه د وتلو لارې ومومي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په نړیوال سیاست کې واقعا داسې حساس تعاملات له سیاسي اغیزو جلا پاتې کیدی شي؟ آیا دا تخنیکي غونډه به د دواړو لورو ترمنځ اړیکو د نرمېدو پیل وي که د تګلارې بدلون ته د اروپا هڅه؟ او تر ټولو مهمه ده چې د دې هر څه اغیز به پر افغانستان، افغان کډوالو او سیمهیز سیاست څه وي؟ سلام درنو لیدونکو، زه محمد نسیم ستانکزی یم. تاسو تودې خبرې خپرونه ګورئ. په خپرونه کې راسره د بحث لپاره درې قدرمن میلمانه دي. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سمیع الله احمدزی، د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد حنیف کړوخیل صاحب، او تر څو شیبو پورې به راسره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد حسن حقیار صاحب هم یوځای شي. ښاغلی احمدزی صاحب، بحث غواړم تاسو نه راپیل کړم. د اروپایي ټولنه ولې اوس وخت کې اسلامي امارت سره د تخنیکي خبرو اړتیا احساسوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بالکل دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې ولې اروپایي ټولنه په اوس وخت کې له اسلامي امارت سره د تخنیکي غونډې په بهانه باندې سیاسي فعالیتونه پیل کړي. ګورئ، لومړی مسله دا ده چې د څه چې په مخامخ شکل باندې دوی وایي چې د کډوالو مسله ده یا تخنیکي مسایل ده، یا د هغو کډوالو بحث ده چې هغه په هغو هیوادونو کې جرم لري یا مجرم دي یا قانوني پروسه نه ده طی مراحل کړي، هغه بیرته افغانستان ته ګرځوي. دا یو مهمه مسله ده د اروپا لپاره، ځکه هغوی پر دې باور باندې دي چې د مهاجرینو له ډیروالي نه، زیاتوالي نه اروپایي ټولنه صدمه ویني. نو په دې اساس دوی د 2015 کال راهیسې ډیره هڅه وکړه چې هلته مهاجرین په ښه شکل باندې مدیریت کړي، مهاجرین مدیریت سي او د دوی هیوادونو ته ستونزې ایجاد نشي. خو په داسې اساس کې تر اوسه وخته پورې دوی ونه توانېدل چې دا د په ښه شکل باندې مدیریت کړي. نو وروسته دوی دې پایلې ته ورسېدل چې د مهاجرینو پروسه باید په داخل د افغانستان کې مدیریت سي. په دې اساس دوی پوهیږي که چیرې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خرابیږي، امنیتي وضعیت خرابیږي، نو طبعا چې له افغانستان نه به مهاجرین بیا د اروپا خواته رامرش کیږي او اروپا به له دې نه اغېزمنه کیږي. په دې اساس اروپایي ټولنه غواړي چې د مهاجرینو پروسه په داخل د افغانستان کې مدیریت کړي. دوهم بحث دا ده چې تر نږدې 15 کلونو چې د اسلامي امارت وتلي، اروپایي هیوادونه په دې تعامل کې انزوا کې دي، یعنې اسلامي امارت انزوا کې پرېښی، تعامل یې نه ده کړی. نو اوس کله چې د اسلامي امارت 15 کاله پوره کېږي، داسې باورونه را ایجادېږي چې ممکن اسلامي امارت اوږدمهالی دوام وکړي. کله چې اسلامي امارت اوږدمهالی دوام کوي، نو اروپایي ټولنه پر دې باندې پوهېږي چې موږ په کونج یا اشک کې نه سو پاتې کېدلی. نو د اوس لپاره د دې لپاره چې شرایط تغییر کوي په داخل د افغانستان کې او اسلامي امارت اوږدمهالی ثبات تضمین کېږي، نو موږ باید یوه لیکه، یوه کرښه د تعامل باید له اسلامي امارت سره ولرو چې د تغییر په سناریو کې وتوانېږو چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه په ښه شکل مدیریت کړو او په هغه کې د لویو قدرتونو یا د نورو هیوادونو نه شاته پاتې نه سو. دریمه مسله دا ده چې په افغانستان کې تر ډیره چینایان او روسان چې دي په افغانستان کې نفوذ لري، بالخصوص چینایان چې کوشش کوي چې په معدنونو باندې سرمایه گذاري وکړي په داخل د افغانستان کې. نو په داسې وخت کې اروپایي ټولنه غواړي چې راسي د مهاجرینو تر چتر لاندې یا پر دې بهانه باندې سلو له اسلامي امارت سره خپل تعاملات پراخه کړي او کوشش وکړي چې له چینایانو سره په داخل د افغانستان کې د تجارت په برخه کې موازنه وساتي او د دغې موازنې په سطحه کې پرې نږدي چې یوازې د افغانستان معدنونه، کاني مواد تر چینایانو پورې منحصر پاتې سي یا د هند دلته نفوذ وکړي تر هغو پورې منحصر پاتې سي. نو د دوی غوښتنه دا ده چې دوی هم په افغانستان کې په دغه برخه کې تعاملات وکړي. څلورم بحث دا ده چې دوی هڅه کوي چې له اسلامي امارت سره سفارتي یا ډیپلوماتیک روابط پراخ کړي، د رسمیت نه پیژندلې په برخه کې یو غیر رسمي تعامل له اسلامي امارت سره ولري چې د دغه تعامل په اجاره کې دوی هڅه کوي چې د بشر دوستانه مرستو په اساس باندې استخباراتي نفوذ په داخل د افغانستان کې یا د دې تر چتر لاندې له اسلامي امارت سره د امنیتي برخو یا اقتصادي برخو کې نفوذ وکړي او د اسلامي امارت سره په داخل د افغانستان کې تعاملاتو ته مخه کړي. خو دغه تعاملات په یو محدوده فضا کې، په یو محدوده کې ترسره کوي، په یو
یو پاشلي حالت باندې نه ترسره کوي چې په مکمل ډول د اسلامي امارت په د فکتو شکل باندې په رسمیت باندې وپېژني. دوی یو محدود تعامل د اسلامي امارت سره کوي. که چیرې شرایط تغییر وکړ دې ته دوام ورکوي او که چیرې شرایط پر دې شکل باندې پاتې سول یا منفي لوري ته سوق سول نو اروپایي ټولنه کولی شي چې په اساني سره خپله پښه شاته کړي. ښاغلی احمدزی، تاسو د کډوالو د مدیریت خبره یاده کړه چې اروپایي ټولنه غواړي د کډوالو مسله په کور دننه افغانستان کې مدیریت کړي. افغانستان کې د ظرفیت شته په لنډو کې؟ کله چې اروپایي ټولنه دلته راځي هغوی په نړیواله کچه باندې ښه اقتصاد لري، یعنې 22 غړي هیوادونه لري، 450 میلیونه نفوس لري. که چیرې بشردوستانه مرستې یا پروژې دلته مثلا ساختماني پروژې، تجارتي پروژې دلته په افغانستان کې په لاره واچوي نو دلته په کور دننه کاري ظرفیت زیاتیږي او کولی شي چې خلک په کور دننه کار پیدا کړي او د دې ضرورت کم ایجاد شي چې دوی د خارج ته لاړ شي. نو د هغوی تر ډیره باور دا ده چې خلک له افغانستان نه راځي د فقر وجه ده، یعنې دلته د بیکاري وجه ده. که چیرې شغل یا د بیکاري مخه اروپایي ټولنه د دې ظرفیت لري، بالکل د دې ظرفیت لري چې هغه اوس هیوادونه کولی شي چې دلته د بیکاري کچه ټیټه کړي، دلته پروژې په لاره باندې واچوي، هغه خلک چې بیکاره دي هغو ته یې کار زمینه مساعده کړي. ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب. ښاغلی کډوخیل، ستاسو په باور باندې آیا د خبرې به د اسلامي امارت د نړیوال مشروعیت او رسمیت پېژندنې لپاره لاره هواره کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وار باندې احمدزی صاحب او حسن حقیار او تاسې د ټولنیز لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. پس له سلامه په دې کې شک نشته ده چې دغه باید موږ په یو نیک پال باندې وګڼو. نو کله چې دوی په دغه مسایلو کې لکه احمدزي صاحب چې ویلې چې دا غیر رسمي تعامل ده او په خپله باندې اروپایان هم دا وایي چې دا د رسمیت پېژندلو په معنا باندې نه دي، خو دا یو دروازه خلاصه سوله، یو پړاو شروع سو. نو کله چې دغه ناسته ترسره کیږي په دې کې شک نشته ده چې په دې باندې به په مختلفو موضوعګانو باندې به هلته خبرې پې باندې کیږي چې د هغې له جملې نه که دغه مهاجرتونه چې دي دغه هېڅوک هم په خپل خوشحالۍ او د ښه نیت او یا د ښه وضعیت نه هجرت نه کوي او نه کډوالي کوي. په دې باندې موږ تاسې ټول پوهېږو چې دا بدبختي افغانستان ته راغلې ده چې دلته بیکاري ده، مشکلاتونه دي، د اقتصاد د خلکو ضعیفه ده. نو د دغه په خاطر باندې دا خلک کډوال سوي دي. نو کله چې دغه خلکو سره هلته ناسته کېږي نو په دې کې به هغه کوم 9 میلیارده دي او که څومره میلیارده ډالر د افغانستان چې هغه اوس په تور لیست کې دي، د هغو خبره به مطرح کېږي چې تر څو پورې هغه آزاد سي او حکومت دلته وکولی سي چې د هغو پیسو باندې دلته افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د دې تر څنګ هغه د تور لیست مسله دې کې شک نشته ده چې دا به راپورته کېږي چې بعضې هغه چې لاره برابره کړي چې دغه حکومت نور انزوا ته لاړ نه سي او له دې سره له دنیا سره مشترکه ژبه پیدا کړي او تعامل ته لاړ شي. د دې تر څنګ هغه بشري مرستې چې دي چې دا د افغانانو حق ده چې باید له افغانستان سره وسي. لکه په ابتدا د جمهوریت کې چې کله جمهوریت جوړ سو په اوله کې هغه لنډمهاله پروژې په کار باندې واچول سوې چې د سړک جوړېدو په هغه کې بل مهال خلک راتلل او هغه د پتن هغه لنډمهالې پروژې وې. د هغه له څنګ سره بیا اوږدمهالې پروژې شروع سولې. نو د دغه په خاطر باندې د فقر کچه راکمه سي نو اروپایان کولی سي چې په افغانستان کې دغسې لنډمهاله پروژې اول په کار باندې واچي تر څو پورې افغانانو ته کار پیدا سي او د دې تر څنګ بیا دوی کولی سي په اوږدمهاله کې هم دا چې پروژې په افغانستان کې تطبیق کړي تر څو پورې افغانان له دغه بدبختۍ نه خلاص سي. نو تر څو پورې چې په دغه ملک کې د اقتصاد کچه لوړه نه سي، خلکو ته کار پیدا نه سي، نو تر هغو پورې دغه د مهاجرت مخه نیول کېږي نه. او دا د هر حکومت وظیفه ده چې د خپل ولس دفاع وکړي او ولس ته کار ورکړي، ولس ته د تعلیم زمینه برابره کړي، ولس ته د صحت زمینه برابره کړي. دا حق د ولس ده په حکومت باندې او د حکومت هم همداسې مکلفیت جوړېږي چې د ولس دفاع وکړي، هغوی ته د کار زمینه برابره کړي، د صحت او همداسې ولس په حکومت باندې حق لري چې انډیواله د دوی باید هغه وکړي که نه. نو دا هغه مسؤلیتونه دي، دا په صفت د حکومت دی دا مسؤلیت لري چې باید د خپلو اتباعو که هغه په خارج کې دي که په داخل کې دي د هغو له حقوقو نه ځان باخبره کړي او د هغوی دفاع وکړي. ډېره مننه. کور ودان کډوخیل صاحب. حقیار صاحب په خیر راغلی کور مدن چې خبرونه کې را سره یاستئ. پوښتنه مدا مطرح کومه چې د بروکسل غونډې تاسو په څه نظر ګورئ؟ دا به څومره وکړلی شي د اسلامي امارت او د اروپایي ټولنې ترمنځ هغه بېباوري چې شته، هغه اندېښنې چې اروپا یې لري له اسلامي امارت یا افغانستان نه، هغه به څومره حل کړی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما باور دا ده چې ستونزې، مشکلات، بېباوري د هر څه په خبرو باندې، په تفاهم باندې، په ناسته باندې په تګ راتګ سره هوارېږي. چې اړیکې نه وي، تګ راتګ نه وي، خبرې نه وي، مذاکرات، تفاهم نه وي، یو بل باندې بدګماني وي، حتمي ده.
مسافه وي، کینه وي، حسد وي، نفرت وي، قوي شناخت نه وي، نو دغه تګ راتګ چې وي مذاکرې وي، خو طبعا مذاکرات خو وي د همدې په خاطر باندې چې خبرې او مذاکرات وي د همدې په خاطر چې ستونزې ورسره هوارې شي، بې باوري ورسره د منځه لاړه شي، هر اړخ خپل مشکلات رامخته کړي، هر اړخ چې د مقابل اړخ په وړاندې باندې کومې نیوکې دي، بې باوري ده، بې اعتمادي ده، سوء تعبیر ده، دا رامخته کوي او مقابل اړخ ورته جواب ورکوي ورته. نو دا د بروکسل ناسته زما په باور باندې دا هم د امارت دپاره، د افغان اړخ دپاره، هم د اروپایانو دواړو دپاره ښه چانس ده. یو وخت تاسو ته په یاد وي چې د امارت د راتګ سره د اروپا او د افغانستان ترمنځ اړیکې تقریبا د انجماد په حالت کې وي، د صفر په کچه باندې وي، خو همدغه تګ راتګ او همدا ډیپلوماسي او همدا خبرې مذاکرات د دې باعث شو چې د اروپا د ډېرو هیوادونو نظر د افغانستان په اړه باندې تغییر شي. یو وخت چې فکر هم نه کوو چې هند او بلجیم او جرمني او څوک به د امارت سره اړیکې جوړې کړي، خو هغه د نن د اروپا په اکثرو هیوادونو کې، په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د امارت استازي دي، سفارت پرانستل شوی ده، د افغانانو ستونزې ورسره هوارېږي. د همدغو تفاهماتو نتیجه وه، د همدې خبرو اترو نتیجه وه چې دغه هیئت ورځي او دا ډېره حساسه شیبې دي، هم د سیمې دپاره هم د منطقې دپاره. نو زما برداشت دا ده چې دا هیئت چې وردي دا هم داسې نه ده چې دا به تصادف وي او بیا کومه مقدمې او بیا کومه مخکیني کارخانګي به دا هیئت ورځي، نه، د دې هیئت د ورتګ دپاره کار شوی دی. برلین کې د امارت سفارت د استازي دي او هغه څوک چې د امارت استازیتوب کوي هوښیار سړی دی، په خبره پوه انسان دی، هغه حتما په هغه ځای کې کار کړی دی، تفاهم یې کړی دی، یوې نتیجې ته سره رسېدلی دی، ځکه د هیئت غواړي. په مجموع کې زه د هیئت تګ اروپا ته د افغانانو په ګټه هم ګڼم، د اروپایانو په ګټه هم ګڼم، او په دې باوري یم چې دغه داسې تګ راتګ دا د ستونزو د هواري دپاره یو مهم ګام ده. ښاغلی اقر، د بحث لومړیتوب به هغلته اسلامي امارت دپاره څه وي؟ نو وړومبی خو به همدا د اړیکو ښه کېده وي، د اړیکو رغونه، تګ راتګ، د سوء تفاهماتو د منځه وړنه. مهمه خبره به همدا وي چې امارت باندې اروپا ته خیانت ورکوي، چې امارت د اروپا په ضد نه ده، امارت اروپایي هیوادونو ته ستونزه نه جوړوي، امارت د اروپایي هیوادونو سره د دښمنۍ په فکر کې نه ده، امارت نه غواړي چې چاته ستونزه جوړه کړي، د چا په کورنیو چارو کې مداخله وکړي، او هغه سوء تفاهمات چې د دوی سره دي هغه به ورته د منځه وړي، او دا به ورته ثابتوي چې د امارت د راتګ تقریبا 15 کاله پوره شو، تر اوسه پورې د افغانستان نه چاته خطر متوجه نه ده، نه د اروپایانو دښمنان په افغانستان کې ساتلي دي، نه اروپا ته د افغانستان نه کوم تهدید متوجه شوی ده، نه کوم ثبوت شته، او نه امارت په آینده کې غواړي چې چاته ستونزه جوړه کړي. دا ډېره مهمه خبره ده. اروپایانو سره خو دا فکر ده، هغوی اکثره د بده مرغه واقعیتونو ته نه ګوري، هغوی د دښمن میډیا ته ګوري، غرضي خبرونو ته ګوري، د مؤسساتو د استخباراتي کړیو پر راپورونو باندې قضاوت کوي. هغوی د دې فکر کوي چې د افغانستان اوسنی حاکمیت دا د نړۍ دپاره تهدید ده، او دا د اروپا دپاره تهدید ده، دوی به د دې ځای نه افراطیت د دوی په تعبیر سره خپور کړي، د دوی ګټې به سره وګواښي. دغه وجه ده چې د افغانستان سره اړیکې کمزوري دي، خو اوس دا اړیکې تر ډېره حده پورې ښې شوي دي. دغه تګ راتګ وړاندې مو ورته اشاره وکړه چې دا بیا کومې مقدمې نه وي، مخکې کارخانګي شوي وي، دوی وردي نتیجې ته سره رسېږي. ډېره زیاته مننه حقیقت صاحب. ښاغلی احمد زی، ستاسو په باور باندې اروپایي هیوادونو تر ډېره پورې هغه افغانانو دوسیې ردوي یا هغه افغانانو تر ډېره پورې دوی تعقیبوي چې هغه جرمي مخینه لري؟ اوس دغه د بروکسل غونډه چې ترسره کېږي، دې کې به د اسلامي امارت پلاوی هم ګډون کوي، هغې کې به د اروپایي هیوادونو مشران هم وي. فکر کوئ د
دې اغیز به د هغو افغان کډوالو په برخلیک باندې څه وي چې دوسیې د پناه غوښتنې رد کیږي؟ حقیار صاحب ته هم ښه راغلاست وایم. هو دغه مسله کې چې کله ویل سوي دي لومړی اروپایي اتحادیې ویلي چې زموږ مسله د مهاجرینو مسله ده، د هغو کډوالو مسله ده چې هغوی دلته دوسیې لري او د هغو دوسیو باندې به څېړنه کوو. خو زه پر دې باور باندې یم چې تر ډېره دا مسایل مطرح نه دي. اروپایي ټولنه غواړي چې نور موارد چې مخکې ما ورته اشاره وکړه پر هغو باندې ډېر تمرکز وکړي او دغه څه کوم کډوال چې هلته دي زه فکر نه کوم چې دوی یې راوباسي، هغه که راباسي بیا د اسلامي امارت له اجازې هم راباسي او ځینې کسان بیا د اسلامي امارت له تعامل نه دوی هغه کسان را ډیپورټ کړل، راباسي، له هغه ځای نه راویستلی سي. ځکه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هلته قونسلګرۍ هم خلاصې دي د اسلامي امارت له هغه درسه کولی سي چې مهاجرین راوباسي. نو تر ټولو لوړه کچه باور دا ده چې اروپایي ټولنه غواړي چې اسلامي امارت سره تعاملات وکړي. بل بحث پکې دا ده چې دوی ویلې چې موږ دغه رسمي تعامل نه ده، یعنې اسلامي امارت سره تعامل نه ده، یوازې د کډوالو بحث ده. دا دې په خاطر باندې ده چې اروپایي ټولنه نه غواړي څوک له لاسه ورکړي. هغوی کوشش دا ده چې ټولې خواوې له ځان سره وساتي. یعنې که چیرې وایي چې موږ د اسلامي امارت سره تعامل کوو نو ممکن ځینې کسان، ځینې افراد چې دوی لپاره مفید تمامېدلی سي هغه د اروپایي اتحادیې نه بل لوري ته سوق سي، بل خوا ته لاړ سي او پر دوی باندې باور له لاسه ورکړي. نو اروپایي ټولنه کوشش کوي چې ټول اړخونه له ځان سره وساتي او ټول اړخونه دې له دوی سره موجود اوسیږي. که هر اړخ قوي کېده هر مخکې ته نو هغو سره بیا دوی تعاملات پراخه کوي او مغه څنګ ته ځي، دغه سره همکاري کوي. بل بحث دا ده چې دوی کوشش کوي چې افغانستان ته راسي او دلته وګوري څوک له دې ځای نه اروپایي ټولنې ته ستونزې جوړولی سي. دلته کومې ډلې فعالیت لري چې هغې نه د اروپایي ټولنه وډاره سي او هغوی ته د صدمه ورسي. مثلا داعش خراسان آیا کولی سي چې له افغانستان نه د اروپایي اتحادیې ته ستونزه جوړه کړي؟ د دې مخنیوی څنګه وکړو؟ یعنې دا په کوم حالت کې د کومه بله ډله داسې کېدلی سي چې هغه د اروپایي اتحادیې ته ستونزې ایجاد کړي؟ نو کله چې دوی دلته ډیپلوماټیک روابط پراخوي نو دوی کوشش کوي چې دغه موارد هم په دې عرصه کې په نظر کې ونیسي او کوشش دا ده چې د دغو مواردو په نظر کې نیولو سره د اسلامي امارت سره خپل تعاملات کرا پیل کړي او مخکې ورسره لاړ سي. خو اساسي مسله په دې مواردو کې دا ده چې د اروپایي ټولنې سره تعامل په دغه کچه کې چې اوس شروع سوی ده دا د افغانستان په ګټه ده، هم په اقتصادي برخه کې په ګټه ده، هم په سیاسي ګټه کې برخه کې او هم دا د حکومت ترمنځ د افغانستان د خلکو په ګټه ده. ځکه اروپایي ټولنه ډیر لوړ اقتصادي ظرفیت لري. که چیرې هغوی دلته راځي په افغانستان کې فعالیت پیل کوي نو دې سره به ډېرې اقتصادي پروژې په داخل د افغانستان کې په کار واچول سي چې د بیکارۍ کچه به له هغې سره ټیټه سي. د دې ترڅنګ به یو په لوړه کچه باور په نړیواله کچه باندې رامنځته کړي. کله چې د اروپایي اتحادیې یعنې 20 غړي هیوادونه موجود له اسلامي امارت سره تعامل پراخوي نو شاوخوا نور هیوادونه چې دي هغوی د دې انګېزه اخلي چې موږ باید له اسلامي امارت سره تعامل وکړو. تر ټولو مهمه اساسي مسله پکې دا ده چې شخصي شرکتونه او تجاران چې دي هغوی به په داخل د افغانستان کې سرمایه ګذاري ته زړه ښه کړي. ځکه اوس داسې یو بې باوري حالت موجود ده. هغوی بې باوره دي، یعنې هغوی لا تر اوسه پر دې باور نه دي چې اسلامي امارت د اوږدمهالی ثبات ولري. خو کله چې اروپایي ټولنه رامخته کېږي نو هغوی هم پر دې باور کېږي چې دلته ثبات حتمي ده او اسلامي امارت دوام پیدا کوي. موږ باید دلته تجارت وکړو، کارخانې جوړې کړو او خپل تجارت مخکې وځو. ډېره مننه. کډوخیل صاحب ستاسو په باور باندې که څه هم اروپایي ټولنې دا ویلي دي چې دا غونډه غیر سیاسي ده، خو فکر نه کوئ دغه اقدام چې کیږي چې د اسلامي امارت پلاوی ځي هغلته د هغو په ګډون باندې غونډه کیږي دا په خپله سیاسي مفهوم نه افاده کوي؟ دې کې شک نشته ده چې دا پلاوی ځي دا رسمي پلاوی ده او د دوی له خوا نه غوښتل سوی ده. اگر کله که اخیار صاحب چې وویل هلته کونسلګرۍ وې دوی ورسره په تماس کېدلی سوی خو دا خبرو باندې بحث سوی ده. دوی یو څه توافقاتو لکه دوی چې وویلې دوی له دغه نه خبر دي حتما داسې یو هغه شته ده. خو په هر دستور باندې که دا په مهرنامه باندې د افغانانو لپاره دا په خیر باندې ده او دغه موږ افغانان په نیک پال باندې ګڼو نو د دغه په خاطر باندې لکه دا اوس چینایان راځي دلته شرکتونه یې راغلل دلته سرمایه ګذاري وکړله یا په دغه کې د ازبکستان پیشروي کوي دلته بعضې معدنونه دي. دغه د افغانستان له معدنو د افغانستان د جغرافیې موقعیت او د دغه له اهمیت نه دوی باخبره دي. خو لکه دوی په مطمئنه نه ول د افغانستان له امنیته اوس دا 15 کاله د امارت اسلامي پوره کیږي او تاسې یې تر اوسه پورې یو لس خاوره د بل چا په مسله هغه کې کنټرول کې نشته ده نو دغه شی دوی ته هم امید ورکوي چې راسي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. نو دغه د مهاجرینو به یو هغه شعار او یا ماسترلیک به دا وي خو د دې ترڅنګ نورې بعضې داسې خبرې شته ده چې په دې ټول موضوعاتو به هلته خبرې کېږي. ځکه که ته نه هم دا د مهاجرت موضوع یې موږ راواخلو چې دغه د مهاجرت هغه عوامل چې شی د مهاجرت پیدا سوی ده خو له دې نه دغه بېکاري او هغه د پیسو نه ورکړه دوی ته د تور لیست
مسلې دي د افغانستان د حکومت په نه رسمیت پیژندنه دي نو دغه شی ټول سره یو ځای سوي دي له دغه نه دا کډوالي جوړه سوې ده نو دغه کډوالۍ باندې که چېرته بحث کېږي له دغه سره دا تړلې موضوعګانې نور هغه ټول هغه مشکلاتونه دي چې دا به یو په بل پسې د یو چې حل کېږي هغه له دنیا سره به موږ مشترکه ژبه پیدا کوو نو د دغه په خاطر باندې دغه 15 کلن هغه امنیت چې دوی ولید نو دوی اوس دوی ته علاقمندي کوي چې راسي او دا تنها پرې نه دي چې امارت اسلامي یا د چین او یا د روس او یا د ایران او یا د نورو هیوادو په غېږ کې پرېوځي باید موږ ورسره اړیکې ولرو لکه دلته اوس دا 20 کلنه دوره کې دوی سرمایه ګزاري کړې ده دوی د افغانستان له هر چیز نه باخبره دي نو د دغه په خاطر باندې کوشش کوي چې دوی هم راسي هغه خپله حصه ګټه له افغانستان نه دوی هم واخلي لکه دا اوس تاسې ګورئ په افغانستان کې لویې پروژې په کار باندې اچول سوي دي چې دا د همدغه 15 کلن امنیت برکت ده که هغه د کاسا 1000 پروژه ده او که د ټاپي پروژه ده که دغسې دا د موږ تاسې دا د په کور دننه دا د خوشتېپې کانال ده داسې لویې لویې پروژې دي د هغه هیله بخونکې پروژې دي چې دنیا هم دې ته تشویق کړې ده چې باید راشي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي او همدغه سرمایه ګزاري د دوی سبب د دې ګرځېږي چې هم د کډوالۍ مخه ونیول سي هم د افغانستان حکومت پاشل کېدو نه خلاص سي او په څنګ کې لکه احمدي صاحب چې وویلې دغه کسان چې هلته دوی ته ورغلي دي وخت ناوخت دوی ورسره یو څه همغږي لري خو هغه خلک هم دوی دلته په امتحان کړل په دې 20 کلنه دوره کې چې هغه خلکو په افغانستان کې ښه باکګراوند نه لري ښه تاریخچه نه لري نو په افغانستان کې دغو خلکو بیا راوستل انډیواله دا له امکانه لرې ده نو د دې ترڅنګ دوی مجبوره دي که وغواړي که ونه غواړي یوازنی اوس په افغانستان کې همدغه امارت اسلامي ده چې په سله افغانستان په اراضي باندې کنټرول لري 15 کاله دغه امنیت وساتلی سوی داسې لویو لویو پروژو ته زمینه د دې برابر کړه چې باید په افغانستان کې تطبیق سي نو اروپایان مجبوره دي چې د دغې امنیت او دغه باور باندې چې اوس په امارت اسلامي باندې په کور دننه او همسایه او په سیمه کې پیدا سوی ده دوی هم کوشش کوي چې له دغه نه دوی هم استفاده وکړي وراسي په یو ډول نه یو ډول باندې تعامل له امارت اسلامي سره وکړي تر څو پورې دوی هم دغه نه کاروان نه بې برخې پاتې نه سي درست ډېره مننه ښاغلی کډوخیل صاحب حقیار صاحب که څه هم اسلامي امارت په ځلونو ویلي دي چې دوی له ټول نړۍ سره ښه تعامل غواړي مثبتې اړیکې غواړي او افغانستان د امنیت په تړاو باندې وایي چې دلته امنیت شته بهرنیو پانګوالو ته دوی بلنه ورکړې چې دلته په افغانستان کې دننه پانګونه وکړي دې سره سره بیا هم هغه ګډه ژبه چې اړتیا د نړیوالو سره لا تر اوسه نه ده پیدا شوې چې باید تعامل ته زمینه مساعده کړي ستاسو باور څه دی د سیمې د هیوادونو هغه منفي تبلیغات چې د افغانستان په تړاو کوي که نه اسلامي امارت لا هم هغه ډیپلوماتیکه دستګاه دومره نه ده پیاوړې کړې چې وکړلی شي د نړیوالو قناعت په دې تړاو ترلاسه کړی شي ګورئ د نړۍ مهم هیوادونه هغه هیوادونه چې په نړۍ باندې حکومت کوي راج چنګوي نړۍ د دې هیوادونو تندي ته ګوري دا هیوادونه شل کلنه په افغانستان کې حتی 21 کلنه په افغانستان کې وجنګېدل د امارت سره وجنګېدل چې په سر کې امریکا او همدا اروپایي اتحادیه و د امریکایي هیوادونه و حتی عربي هیوادونه و د احساف په چوکاټ کې 50 هیواد و چې د افغانستان د افغانانو سره د جنګېدل دوی د افغانانو چې اوس تمثیل امارت کوي د دوی او د احساف ترمنځ د دې په هیوادونو ترمنځ د جنګ شوی ده دښمني شوې ده سره مړي کړي دي د بل په ضد باندې پروپاګاندا کړې ده احساف او امریکا او د هغوی متحدینو امارت دا یاغي او باغي او افراطي او دهشتګرد په څو نومونو متهمه وه او امارت دوی متجاوزین یرغمګر ګڼل او واقعیت هم دغه شوی چې متجاوزینو یرغمګر وو نو فضا ډېره متشنجه وه د دواړو اړخونو ترمنځ نو دا به ډېر سخته وي چې یو څوک 21 کاله چا سره وجنګېږي او د افغانستان د دوی په زرګونو جنازې به ووځي په افغانستان کې د دوی په تقریبا 2300 میلیارډ ډالر 3 تریلیون ډالر په افغانستان کې د دوی مصارف شي او بیا د ناڅاپه هر څه تغییر شي هماغه د 21 کاله دښمن د په ناڅاپه دود شي دا تقریبا ناممکنه ده
خو د وخت په تېرېدو سره هر څه کېږي. د نړۍ اکثر هېوادونه د امریکا تندي ته ګوري، د قوي هېوادونو تندیو ته ګوري. دا نن زه باوري یم که امریکا امارت په رسمیت وپېژني نو ډېر غربي هېوادونه خو پرېږده، اروپایي خو پرېږده، حتی زموږ ګاونډیان هغه هېوادونه چې ځان اسلامي هېوادونه ګڼي، د هغه هېوادونه چې د قرآن او د دین په نوم جوړ شوي هېوادونه ځان ګڼي او په ځان د دین پاسبانان ګڼي، همهغوی به د امریکا په اشاره باندې امارت په رسمیت وپېژني. نو دا بې اعتمادي چې ده، دا بې اعتمادي شاته یو قوي پس منظر لري. خو د وخت په تېرېدو سره ګوره اړیکې ډېرې ښې شوي دي، د اروپا سره اړیکې ښې شوي دي، عربي هېوادونو سره ښې شوي دي، تفاهم او مذاکراتو نتیجه ورکړې ده. یعنې امارت په دې اړخ ناکام نه ده. واقعیت دا ده، سړی به په واقعیتونو اعتراف وکړي چې په داسې فضا کې چې نړۍ امارت په رسمیت نه پېژني، بیا دې هم 200-300 هېوادونو سره د امارت اړیکې وي، کوسنګري دي وي، تګ راتګ وي، دا غټه دستاور ده. ډېره مننه ښاغلی اخر صاحب. درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته مو بحث دوام لري. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، بحث مو دوام لري. ښاغلی احمدزی، ستاسو په باور باندې اروپا او اسلامي امارت دا تعامل به د سیمې پر هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران باندې څه اغېز ولري؟ کله چې د اروپایي اتحادیې هیوادونه راځي له اسلامي امارت سره تعامل کوي، نو د سیمې هیوادونه د داسې یو حالت کې کېږي چې هغوی مجبوریږي چې له اسلامي امارت سره د تعامل فضا ته داخل سي، نه د دښمنۍ فضا ته. کله چې ګټې مشترکې کېږي، ګټې زیاتېږي، نو په هغه وخت کې بیا د جګړې باب تړل کېږي او د ګټو په محور کې ټول اړخونه له یو بل سره تړل کېږي. کله چې د یو طرف ګټې بیا ګواښل کېږي، نو د ټولو طرفونو ورسره ګواښل کېږي. نو په دې اساس کله چې اروپایي ټولنه افغانستان ته راځي، د سیمې هیوادونو تعاملات به له اسلامي امارت سره فعالیږي او زیاتېږي به، او هغه باور چې دوی لري چې اسلامي امارت ته ستونزې جوړې کړي او تر خپلې ولکې لاندې راولي، هغه باور به سلو له منځه ځي. ځکه د سیمې هیوادونه بالخصوص ګاونډي هیوادونه اوس داسې هڅه کوي چې د تیر په شکل باندې اوسنی حکومت هم د دوی تر کنټرول لاندې راسي، د دوی تر چتر لاندې راسي، او دغه کنټرول په داسې حالت کې دوی غواړي چې ترلاسه کړي چې اسلامي امارت په کور دننه د توریزم ځاله وګړي، یعنې نړۍ نه را جدا کړي، را تنه کړي. تاسې کار چېرته وګورئ چې د مونږ ګاونډي هیوادونه ځي، هغوی پر دې باور دي چې افغانستان کې توریزم ده، د افغانستان جغرافیه تاسو پر ضد باندې کاریږي او له افغانستان سره باید تعامل شکل ونه نیسي. کله چې له مونږ سره تعامل شکل نه نیسي، کله چې هیوادونه دلته نه رانږدې کېږي، نو په یو شکل اسلامي امارت یا افغانستان دوی ته یوازې پاتې کېږي، چې په یوازې حالت کې بیا دوی کولی شي چې ستونزې ایجاد کړي، لکه څرنګه چې ایجاد کړي. خو که چیرې دا تعاملات پراخیږي، دلته اتحادیه اروپا راځي، مثلا نور هیوادونه دلته راځي، نو په هغه صورت کې بیا اسلامي امارت نور غړي هیوادونو ګټې هم دلته خوندي کېږي. نو د هغو ګټې د خوندي کېدو په اساس باندې بیا د همسایه هیوادونه پر دې پوهېږي چې د زور له لارې، د فشار له لارې نسو کولی چې خپل اهداف لاسته راوړي. نو مجبور حالت دا ده چې له هغو هیوادونو سره باید په اقتصاد او د تعامل په حالت کې په افغانستان کې موازنه وساتي. مثلا که چین اوس دلته راځي سرمایه گذاري کوي، نو هند هم هڅه کوي چې له چین سره توازن وساتي، ځکه چین رقیب ده. نو دلته یوازې نه پرېږدي هندوستان چې چینایان دې پر دې قانونو باندې سرمایه گذاري وکړي. همدې قسم چې اروپا اتحاد راځي، نو پاکستان مجبوریږي چې کله هغه له اسلامي امارت سره تعامل کوي، نو دوی نشي کولی چې اسلامي امارت د په انزوا کې وساتي. کله چې اسلامي امارت په انزوا کې نشي ساتلی، نو په هغه حالت کې دوی مجبوریږي چې له اسلامي امارت سره تعامل وکړي تر څو خپلې ګټې په داخل د افغانستان کې خوندي کړي. نو په دې اساس که چیرې تاسو وګورئ په 5 کلونو کې اسلامي امارت وایي چې د افغانستان حقیقي تصویر د نړۍ ته وښودل شي، یعنې هیوادونه د کوشش نه کوي چې د افغانستان منفي تصویر د نړۍ ته وړاندې کړي. نو د دغه حقیقي تصویر په پایله کې ځینې هیوادونه چې له دې جنه حقیقي تصویر ترلاسه کړي، د امنیت تصویر ترلاسه کړي، ثبات تصویر ترلاسه کړي، نو هغوی بیا دلته راځي سرمایه گذاري کوي. نو پر همدغه شکل باندې چې دا مسله حل کېږي، موږ د اسلامي امارت د امیر له مشاورینو نه غواړو چې د افغانستان حقیقي تصویر دی امیر المؤمنین ته ورسوي، چې تصویر په کوم شکل ده. ځکه چې یو څه وړاندې ما د امیر المؤمنین صاحب خبرې اورېدې، دوی ویلي چې په افغانستان کې فقر نشته، او دغه څه چې تاسو وینئ دا د غربیانو د نورو هیوادونو مثلا بهرنیو هیوادونو تبلیغات دي. دا پر دې معنا باندې چې د افغانستان اساسي تصویر یا حقیقي تصویر امیر المؤمنین صاحب ته نه ده رسېدلی. د ده مشاورین ممکن ده ته داسې وایي چې په افغانستان کې فقر نشته،
هر شی سم دی، بیکاري نشته ده. او دغه څه چې په میډیا کې ورته ویل کېږي یا په رسنیو کې ویل کېږي دا خو تبلیغات دي. نو دلته نشته. اوس لکه څرنګه چې د افغانستان اساسي تصویر نړیوالو بنسټونو یا هیوادونو یا خپل حکومت نړیوالو ته ورسوي، هغوی تعامل ته رامخه که موږ ثبات ته لاړ شو، که چیرې پر همدې شکل باندې مشاورین شاوخوا د امیرالمؤمنین افراد د افغانستان د خلکو حقیقي تصویر دته ورسوي، نو ممکن دی په دې برخه کې ډېر ګړندي ګامونه واخلي او د دغو ګامونو په دوام کې موږ لا ثبات ته لاړ شي او دوی پر دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه فقر له منځه یوسو. که کله یو مشر پر دې باور باندې چې دا تبلیغات دي، فقر نسته، نو طبعا بیا هغه ته کار نه کېږي ځکه د هغه باور خو داسې جوړ شوی. خو کله که هغه ته یو حقیقي تصویر د افغانستان جغرافیې ورسیږي او ورته وویل شي چې یو څه برخه تر ډېره د دې تبلیغات ده، خو یو 50% دا حقیقت ده چې دلته فقر موجود ده، بیکاري په لوړه کچه ده، تر څو امیرالمؤمنین د دې لپاره یو ښه کار وکړي، یو ښه ټیمونه وګاري تر څو دغه ستونزه حل کړي. ډېره مننه ښاغلی احمدزی صاحب. ښاغلی کړخیل صاحب، ستاسو باور څه دی؟ آیا نړیواله ټولنه د امنیتي اړتیاو له مخې اسلامي امارت سره خپل دریځ نرمول غواړي که نه نور اهداف هم د دې تر شا شته؟ په دې کې شک نشته چې دې څنګه نور اهداف هم شته. لکه څنګه چې اوس دغه د همسایګانو خبره تا وکړله، اوس دا تر اوسه پورې دغه دنیاوال موږ د همسایګانو له عینکو موږ ته ګوري او همسایګانو ټول عمر په افغانستان کې د افغانستان له بدبختۍ نه دوی ګټه اخیستې ده. همدا اوس تاسې ګورئ چې په نړیوال اسټیجو کې چې موږ هلته برخه نه لرو، په هغه کې د افغانستان تصویر دوی په بل رقم باندې هغه کوي چې د هغه افغانستان خاوره کې هلته دومره ډلې فعالې دي، په موږ باندې حملې کېږي یا د موږ په ضد باندې د دوی خاوره استعمالېږي. نو دا هغه دا یوه هغه د همسایګانو. له بلې خوا همدغه که د مهاجرینو موضوع ده، د مهاجرین موږ ورغله همسایګانو ته په هغه وخت کې چې دلته روسان راغلل او د دوی ګټې په مهاجرو کې ولې، هلته مهاجرو ته کیمپونه جوړول، هلته یې له خرما نه یې نیولې او تر ستنې پورې دا مهاجرینو ته ورکول تشویقول چې باید راشي هلته رامهاجر شي، تر هغه پورې چې تر ګټې کېدلې په ژمي کې به یې پسې راواخیستل، هلته به له غجې نه د یوناما او له بلې خوا نه کومکونه ورسره شروع په مهاجرو باندې به یې ګټې کولې. اوس یې پوه شول چې نه ورته دنیاوال د مهاجر په نامه باندې څه شی ورکوي او نه دوی په هغه کې په سره ژمي کې دغه مهاجرینو نه کورونه واخیستل، زندګي یې ترې واخیستل، هستي یې ترې واخیستل، اوس یې په یو واسکټ کې افغانستان ته رالیږي. همدا چې که د بل ګاونډی موږ تاسې وګورو، دغه د موږ تاسې مهاجرین یې راواخیستل، د سوریې په جنګ کې او په دې نورو جنګو کې دا د فاطمین او په دې نور لښکر کې ورګډ کړل، خپلې استفادې تر نه وکړلې. نو دغو مهاجرینو نه په ټوله دنیا کې خصوصا همسایګانو د موږ ډېره غلطه استفاده دوی تر نه وکړله. به اوس هم دغه هغه سیدي همسایګان دغه د موږ د افغانستان اصلي تصویر هلته دنیاوالو ته په بل رقم باندې کوي. نو کله چې دنیاوال دغلته راځي، دلته لکه مخکې چې ما درته ویلې چې کوم دغه تنها د مهاجرینو موضوع یې راواخلو انډیواله دغه د هغه اسباب چې وو هغه کې بیرته هم دغه سیاست او دا نور موضوعاتو ته دا مسله را رسیږي. نو په هغه وخت کې چې کله دغه موضوعګانې دوی په خپل مابین کې سره کینی او دوی لکه احمدي صاحب چې وویلې چې امارت اسلامي په نمایندګي باندې هغه کوم واقعي تصویر د افغانستان چې د امارت اسلامي د دوی په مخ کې کېدي، نو په هغه وخت کې کوی شي چې موږ د اروپایانو سره یا نور د سیمې یا د نړۍ هېوادو سره مشترکه ژبه پیدا کړو. تر اوسه پورې خو که دوی د موږ ییني یا د همسایت یا هغه مغرض تلویزیونونه دي چې هغه د افغانستان سره مشکلات لري، د افغانستان ښه تصویر یې راخیستی، هلته نور یو جنجالي خبرې پسې لیکلي، نور جنجال افغانستان ته ګوري. خو کله چې اوس دوی ورسره کینی افغانستان کې په دې کې شک نشته ده چې فقر به وي، خو دغه فقر چې دا اوس داسې نه ده چې د بیکارۍ کچه راټیټه سوې نه ده. دلته په افغانستان کې خو یو دغه بیکاري له پخوا نه په میراث باندې پاتې وه. د دې له څنګه دا اوس تاسې ګورئ چې دغه همسایه هېوادونو تقریبا په 15 میلیون په 6 میلیونو په اندازه کې نور مهاجر افغانستان ته راغلل. دا اوس تاسې که تنها په هغه کې وګورئ بدخشان کې انډیواله په لکونو خلک هلته تنها دا د هغو په راویستو باندې دا د معدنو سرو زرو هلته لګیا دي، په همدغه اندازه ماشیندري هلته لګیا ده، په د هر ماشین کې 2-3 نفر هلته په کار باندې دي. همداسې که تاسې د نور دا د قوشتېپې کانال دغه ته ورسئ چې دلته څومره ماشینونه دي، څومره موټر دي، څومره خلک هلته مصروفه دي، دغسې که دا د ټاپي پروژه ده یا په د نور دا د زراعت په هغه کې که تاسې په دې ولایتو کې وګرځېږئ، هغه دښتې چې په ټول عمر باندې هلته مرغۍ د کېناستو یو ونه نه وه، دا هغه دښتې اوس ټولې زرغونې سوي دي، دا په قراردادو باندې خلکو ته ورکړي دي او خلکو هلته سرمایه ګزاري کړې ده، په لکونو خلکو هلته په کار سوي دي. خو بدبختي په دې کې د همسایګانو له خوا نه یو خوا د حکومت نوی هغه سوی و، له بلې خوا نه په تور لیست کې پیسې ولې، له بلې خوا نه د همسایګانو په دغسې جبري او په ډله ییز ډول باندې د مهاجرینو راویستل ول. نو که اوس دلته هر څومره کار پیدا کېږي هغومره مهاجرین نو راځي افغانستان ته. په دغو مهاجرینو لپاره یوه ستونزه چې بله وه چې هغه
هغه د سرپناه نه شتون و او دلته د دې سرپناه د جوړېدو په خاطر باندې دغه د پروسیجر د دوی چې و دا ډېر زمانګیره و نو د دغه په خاطر باندې یو ښه اقدام دا وروستي کې بل دا وسو چې دغه پروسه یې لږ ساده او اسانه کړله نو په دغه سره کله چې په دغه زیربنایي کارونه په افغانستان کې شروع سي نو که په یو کور کې کار شروع وي دغه د بازار کې چې څه وسایل دي دغه ټول په حرکت باندې راځي له پایپ او له شیشې او له تعمیر او له ښه او له سیمټ او له هر څه شي نه نو په دغه سره به دغه د کار زمینه نور هم دغه خلکو ته برابره سي تاسې ولیدئ چې په دغه جمهوریت کې هم دغه اروپایانو 15 هیوادونه دلته راغلي ول هغه مهاجرین چې پخوا هلته مهاجر سوي ول اروپا ته خو دلته کار زیات و له هغه ځای نه دا خلک ټول راغله دلته د وزیر او د رئیس او د معین تر حده پورې دلته موږ ته هغه کسان درلود چې هغه پخوا امریکې او په اروپا کې معاشونه لرل نو که دلته بیا دغه د کار زمینه برابره سي د دوی په سر باندې چې دوی په جبر باندې را اخراج کړي افغانان به په داوطلبانه ډول باندې راځي او دلته به په خپل وطن کې کار کوي یو بلې خبرې ته مې اشاره کوله که وخت یې کنې تر تېرېږو دلته لکه دغه اوس د موږ مهاجر چې ځي اروپا ته دغه د افغانستان اصول او ازادي دا له دنیا سره ډېر فرق کوي دا اوس تاسې ګورئ هغه کسان چې تللي دي اروپا ته حد اقل د 15 کاله 20 کاله تیر کړي دي خو بیا هم دوی ودونه په دغه خپل محل کې کوي په هغه ځای کې هغه محل سره دوی روږدي نه دي نو داسې نو څو پورې دوی په اروپا سره هغه کېږي هغه قوانین دوی په ځان باندې نشي تطبیقولی نو دغه یو بل مشکل د مهاجرو ته پیدا کړی ده او مهاجر دوی سره په دغه اسانه ډول باندې نه مدغم کېږي نو دوی مجبور دي چې مهاجرین راوباسي کډوخیل صاحب حقیار صاحب مخکې یادونه وشوه چې د نړۍ نور هیوادونه د اقل هغه زبرځواکو هیوادونو تندي ته ګوري د اسلامي امارت سره تعامل لپاره د اروپا او اسلامي امارت ترمنځ دغه تعامل چې پیل شوی یا د نږدېوالی چې رامنځته کېږي دې ته به امریکا په څه نظر ګوري ګورئ اوس د امریکا سره د امارت اړیکې تقریبا ډېرې بدې نه دي خو امریکایان هجوم راوړو تیری وکړه افغانان یې شهیدان کړه کورونه وران کړه یو جنایت وحشت تیر شو یو څپه تیره شوه او نتیجه کې امریکایانو ماته وخوړه ماته احساس کړه د امارت سره خبرو ته کېناسته د دوی توافقنامه امضا شوه او سره دغه شو خبره سره ختمه شوه خو هغه فکري اثر خو موږ وړاندې چې مشرات وکړه په پاتې شو د ماتې نښې پیغورونه د نړۍ په کچه د امریکا د حیثیت سبوداژ کېده دغه پاتې شو نو اوس د امریکا او د اروپا ترمنځ هم تقریبا همغږي ډېره نشته هغه په واټن ډېر شوی د ټرمپ دا واټن بیخي ډېر زیات کړه یو شی زه باید ووایم چې د ټرمپ نه باید مننه وکړو چې د امریکا هغه واقعي هویت دنیا ته وښوده د امریکا هغه اصلیت دنیا ته وښوده د هغوی واقعي ځواک یې وښوده د هغوی اخلاق او د هغوی فرهنګ او د هغوی هغه سیاست او رښتینی سیاست نړۍ ته وښوده او موږ خو د امریکا یو کاغذي پړانګ جوړو او د ایران سره په جنګ کې هغه د هر څه دنیا ته ښکاره شو دا د خدمت نړۍ ته ټرمپ وکړ نو د ایران سره په جګړه کې ورسره د اروپایي اتحادیې غړي ونه درېدم ورته ویل چې د تاسو هره روا ناروا موږ نه توجیه کوو نه درسره ودرېږو نو د طبیعي خبره ده چې امریکا به دا غواړي چې هر څه کېږي د دوی په نظارت کې ترسره شي د دوی تر اشراف لاندې ترسره شي هغه د امارت سره اړیکې وي هغه د سیمې کې اړیکې وي نو دوی تر اشراف لاندې ترسره شي خو اروپا ورسره نور دا نه مني اروپایانو اوس دا حس کړی ده چې امریکایان یا په ځانګړې توګه ټرمپ دا ځان غوښتونکی ده د دوی چې ګټې ایجاب شي هر ته توجیه پیدا کولی شي چې د دوی ګټې په خطر کې شي بیا د ګټو خطر ته توجیه پیدا کولی شي د اروپا سره مشوره کوي نور ته اروپا مهمه ده د اروپا ګټې په پام کې نیسي د ایران جنګ د هر څه ثابت کړه نو د امارت د اروپایي اتحادیې دا اړیکې دا به په امریکا باندې منفي اغېز نه کوي همدومره به وي چې یو رواني فشار به ورباندې وي نور خو اروپایي اتحادیه ځان ته قاره ده ځان ته وچه ده ځان ته سیاستونه لري معتبر هیوادونه پکې دي د برطانیې غوندې هیواد پکې ده چې همدغه امریکا د برطانیې مستعمره و نړۍ کې به ډېر کم هیواد پیدا شي چې د برطانیې مستعمره پې تېره شوې نه وي مجموع کې دا کار نه د امارت او د اروپا اړیکې نه د امریکا په زیان دي
نه د عربي نړۍ په زیان دي، نه د افریقایي نړۍ په زیان دي، نه د سرنګۍ په زیان دي، او نه د اروپا په زیان دي، حتی د غونډو په ګټه دي. موږ وکته په دې سیمه کې چې جنګ و د امریکا کم ځای کې د ایران کم ځای کې ده، خو د ایران او امریکا جنګ د غونډه سیمه غونډه نړۍ متاثره کړه، په غونډه نړۍ متاثره کړې ده، په هر چېرته قیمتي رقم ده، بې نامني خپره شوې ده. نو دا شوي دي. یو شی چې زه ورته مختصر اشاره کوم هغه دا ده چې په قوي ګمان د امارت هیئت ده چې اوس اروپا د تنه ده، دا به د اروپایانو سره د مهاجرینو په موضوع کې دا خبر مطرح کړي چې دا اکثره مهاجرین چې اروپا ته ورځي دا ځوانان دي، او دا قطعي اکثر د اقتصادي مهاجرین دي، یعنې د غربت په خاطر باندې په دې خاطر چې په افغانستان کې کار نشته. نو د امارت هیئت کولی شي چې دوی ته ووایي چې که تاسې غواړئ چې د مهاجرت مخه ونیسئ، ځوانان رانشي، نو هغه مصارف چې اروپا قرباني کړی ده په افغانستان کې وکړي، په افغانستان کې پانګونه وکړي، کار پیدا کړي، دوی ته مشغولتیا پیدا کړي، مصرفیت پیدا کړي، د به هم اروپا ته نه راځي. حل لاره که درته راګرځم بیرته حقیر صاحب مننه. ښاغلی احمدزی که بحث جنبندي کو د حل لارې په توګه باندې تاسو نه دا پوښتنه مطرح کړمه که د اروپایي ټولنې او اسلامي امارت ترمنځ د تخنیکي تعاملات دوام ومومي، بالاخره د افغانستان د نړیوال سیاسي موقعیت تعریف څه کیدی شي؟ ښه که چیرې دغه تعامل په لویه کچه باندې شکل نیسي، په اوس وخت کې خو کوم شی چې ده دې ته له یوې کوچنۍ کړکۍ نه کتلی سو، یعنې په یو لویه کچه باندې ورته نه سو کتلی، ځکه وضعیت لا تر اوسه په افغانستان کې پر دې شکل باندې نه ده چې اروپایي ټولنه دې په پراخه کچه تعاملات له اسلامي امارت سره وکړي، لکه څرنګه مې چې وړاندې تاسو ته وویل چې هغوی ټولې خواوې له ځان سره ساتي او هغوی وضعیت څاري، هر خواته چې وضعیت لاړه پر همغه وضعیت باندې حرکت کوي. که چیرې ثبات پیدا کړي، له همدې کړکۍ نه فعالیتونه پراخوي، خو که چیرې بې ثباتي خواته سوق سو، ناامني خواته سوق سو، نو دوی کولی شي چې لنډه دا دروازه بیرته وتړي، یعنې په دروازه کې درېږي. خو که چیرې دغه تعاملات په لویه کچه باندې راځي، یعنې د اروپا د سیاست یا د لویې پالیسي په برخه کې د اسلامي امارت سره تعامل کوي، نو دا به پر دې معنا باندې چې نور به نړۍ د اسلامي امارت سره رسمي تعامل ته دننه کېږي، او هغه بهانې چې په تیر کوي هغو بهانو ته به نړۍ شا کړي، او دوی به واقعي شکل باندې د اسلامي امارت سره تعامل کوي، چې په دغه تعامل کې به اسلامي امارت بالخصوص افغانستان د ثبات خواته سوق کېږي. بل بحث ستانکزی صاحب دا ده چې ځینې کړنې چې دلته په کور دننه باندې دي، دا په لویه کچه خراب تصویر د اسلامي امارت په وړاندې بالخصوص د افغانستان په وړاندې یو منفي تصویر خوروي. مثلا که چیرې څومره منفي تبلیغات همسایګان دا کسان دي موږ پې وکړي، هغوی واقعا هم وایي چې په افغانستان کې مثلا د نجونو مکاتب بند دي، هغوی مني چې واقعا دا خو بند دي په افغانستان کې. هغوی طبعا دا تصویر خوري چې په افغانستان کې مثلا تنا مولوي صاحبان په حکومت کې حاکم دي، چې دا په نورو برخه باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ولې خلک دلته کار ته زړه نه ښه کوي؟ اوس یو څوک چې پوهنتون وایي هغه تر 4 بحث مقررېدی سي، یا مثلا رئیس کېدلی نه سي تر څو چې مولوي صاحب نه یا دیني علوم نه زده کړي، نو طبعا هغه وایي چې دلته پرمختګ زمینه نه ده مساعده. کله چې د پرمختګ زمینه نه مساعدېږي، زه باید له افغانستان نه ووځم تر څو پرمختګ وکړم، ځکه هر څوک چې تحصیل کوي، تعلیم کوي، زحمت باسي، هغه د دې لپاره باسي چې زه سبا ته په افغانستان کې یا په دې هېواد کې یو لوړ جي ته ورسېږم، زه په دې افغانستان کې سبا ته وزیر سم. خو اوس لا تر اوسه په افغانستان کې د وزیر کېدلو تعریف نشته چې څنګه یو سړی کېږي. اوس یو سړی غواړي چې دلته ډېر خلک دي چې هغوی زحمت باسي، هغه غواړي چې سبا زه رئیس الوزرا سم. هغه کس څنګه دلته رئیس الوزرا شي؟ دلته هغه طرحه یا لاره د دې موجوده نه ده چې هغه دلته رئیس الوزرا شي. اوس که چیرې موږ په کور دننه مثلا هغوی منفي تصویر خوري چې افغانستان لا تر اوسه اساسي قانون نه لري، دلته د حکومت او د ملت ترمنځ لا تر اوسه رابطه نه ده تعریف شوې، چې دا ګوره ډېره مهمه مسله ده چې د حکومت او د ملت ترمنځ په 5 کلو کې رابطه نه ده تعریف شوې، چې د موږ او د هغوی ترمنځ رابطه په کومه معنا باندې ده. نو څنګه هغوی وکړي؟ ګوره دغه اسلامي امارت وایي دوی د اسلامي شریعت په اساس باندې دغه قانون په اساس مخته اسلامي شریعت خو یو لوی چوکاټ ده، یو لوی دین ده، په هغه کې مسایل دي، او هغه داسې نه ده چې ټول خلک یې هغه زده کړي. خو همدغه اسلام کې چې د دین د هماغه مهم موارد چې په حکومت کې د حکومت او د ملت ترمنځ رابطه ترې راځي، په یو وړوکي چوکاټ کې د راټول کړي چې ډېر مهم او اساسي مسایل دي، په هغې کې د راټول کړي تر څو دا رابطه تعریف کړي. هغه د اسلامي موږ نه وایو چې اسلام نه دی بهر اسلامي دي، خو هغه ته ورکړي او چاته چې ټول یې وایي. نو اوس ټول دین چې دی مثلا دا خو ټول نسو کولی چې مولوي صاحبان سو چې په دې باندې ټول پوه سو، خو هغه محدود مهم چې څه شی دي هغه به اسلامي امارت یو اساسي قانون تر چتر لاندې
راټول کړي او ټولو ته به ورکړي. ټول به پر دې باندې پوه شي چې زه څنګه کولی شم چې وړاندې لاړ سم. او اساسي مسله په دې کې دا ده چې دا د اسلامي امارت مشرانو ته باید ورسېږي چې ګورئ دلته باید دا شی تعریف سي چې په افغانستان کې یو سړی څنګه رسکېدلی سي. تر څو هغه سړی خو ځان افغان وګڼي چې سبا زه هم کولی شم چې دغه جي ته ورسېږم. اوس چې دا لاره موجوده نه ده نو هغه مجبوره ده چې فرار وکړي. ډېره زیاته مننه ښاغلی احمدزی صاحب. ښاغلی کډوخیل صاحب، د افغان کډوالو د بیرته راستنولو په روان بهیر کې د بشري حقونو، امنیتي اندېښنو او سیاسي ګټو ترمنځ توازن څنګه ساتل کیدی شي؟ په هغه وخت کې کېدلی سي لکه دا څنګه چې دغه دنیا آباده ده، پروردګار مختلف خلق پیدا کړي دي او دغه دنیا په حرکت راځي. که موږ تاسې په دغه یو ځای کې ناست یو، که دلته خیاط خپل رول ادا نه کړي، ډاکټر خپل رول ادا نه کړي، نجار خپل رول ادا نه کړي، دغه یو میز نه جوړیږي. نو دغه په خاطر باندې چې هر سړي ته په خپل مسلک کې هغه خپله دنده وسپارل سي، نو په دغه وخت کې به هر سړی کوشش دا کوي چې وطن ته راسي او دغه په یو قشر خلکو باندې که ته نه ډاکټر ته دا وطن وسپارې نه شي جوړوی، ته نه انجینر ته یې وسپارې نه شي جوړولی. نو د دغه په خاطر باندې موږ دا نه وایو چې انډیوال دا په د افغانستان خلک په 9.9 ټول مسلمانان دي، په دې کې شک نشته ده. موږ ته عالم ته ضرورت ده، خو باید په دغه جي کې هغه مسلکي وزارتونه چې دي هغه باید مسلکي خلکو ته وسپارل سي او د دغه لپاره لکه نورو دوستانو چې وویلې سي یو قانون اساسي یو څه شی موجود وي چې دغه ولس خپل صلاحیتونه مسؤلیتونه وپېژني، حکومت هم وپېژني چې د ما صلاحیت او مسؤلیت څه شی ده. او د دې تر څنګ دغه تعامل ته موږ ضرورت لرو. که اوس دغه موږ ډېر نور بحثو کې ویلي دي چې اوس که دغه د ښځې هغه د تعلیم ده، دا که دنیا وغواړي که یې ونه غواړي، دنیا ما ښځې سره څه کار لري؟ خو دا ما ته ضرورت ده چې که سبا ته یوه زنانه د ما مریضه کېږي نو زه مجبور یم چې همسایه یې واته بوزنه ته به ډاکټره نه وي. نو د دغه په خاطر باندې انډیوال دغه د افغانستان افغانانو ضرورتو ته به وکتل سي. نو په دغه سره به انډیواله دغه ښوونځیو دروازې چې خلاصې سي، نور به په دغه باندې دنیا هم راوړاندې سي، هم به دنیا پې باندې خوشحاله سي او هم به هغه د همسایهګانو د دنیا له احتیاج نه به هم ځان ساتلی وي. که تر څو پورې دغه مکتب دروازه موږ بنده وي انډیواله ټول عمر هم موږ د همسایه او د دنیا له احتیاج نه نسو خلاصېدلی. ځکه چې په دې باندې که ووایو له سترګې لږ دا د مرګ غونته یو حقیقت د دې نه سترګې نه پټېږي چې په دې افغانستان کې نیم اوس ښځې دي او نیم نران دي. دوغره مشکل چې نر لري ښځې هم لري. نو دغه لپاره که دا د ښځې مشکل یو زنانه ډاکټره خلاص نه کړي، دا په نارینه باندې نه کېږي. اسلام هم دې ته اجازه نه ورکوي چې اوس یو نارینه دې راسي د زنانه هغه دې وکړي، تداوي دې وکړي. نو موږ دغه وایو چې دغه د مکتبو دروازې خلاصې سي. په دغه سره به انډیوال هم دنیا سره مشترکه ژبه پیدا کړو، هم به د همسایهګانو له احتیاج نه خلاصو، هم به په کور دننه هغه خپل مشکلاتونه چې لرو دا به هم رفع کړي واوسېږي. او د دې تر څنګ لکه دا نور اقتصادي پروژې چې په افغانستان کې شروع دي، دغسې لکه دغه نور رقابتو ته باید سره لاړ نه سو. انډیوال همداسې که اوس موږ وروسته یو پروژه ورکوو چې یو باید امریکایان ونیسي، که موږ چین ته یو پروژه ورکوو یو باید هندیان ونیسي، که موږ پاکستان ته یو پروژه ورکوو انډیواله یو بل باید هند ونیسي. نو موږ دغه ته سیاسي رقابت رامنځته کوو له دغه کشمکشۍ او له دغه نظامي جنجالو مشکلاتو چې دغه ټول عمر موږ په دې باندې سره تېر کړي. سیاله دلته 10 ډلې ترهګري دي، 15 ډلې دي، نسته ده اله راس او که نس. نو دغه مشکلاتو باندې موږ اخته یو، اقتصاد پاتې ده، باسازي پاتې ده، کار پاتې ده. ټول عمر انډیوال موږ په دغو جنجالو سره تېر کړه. نو له څو پورې چې د دغه بدامنۍ له هغه نه موږ مرض نه ځان ونه مینځو او د افغانستان لپاره ځان متحد ونه ګڼو، هر سړی د خپل افغانستان خپل کور او افغان خپل ورور ونه ګڼي، موږ د پیشرفت ته نه سو رسېدلی. ډېره زیاته مننه ښاغلی کډوخیل صاحب. حقیار صاحب، په ټوله کې د اروپا او اسلامي امارت ترمنځ دغه اوسنی تعامل چې کوم دی، فکر کوئ دا به یوازې د کډوالو تر موضوع پورې محدود پاتې شي، که نه دا به د دواړو لورو ترمنځ د خو سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو پایله هم وي؟ د کډوالو موضوع د ناستې دپاره د تفاهم او د مذاکرت دپاره یوه ښه کړکۍ ده، یوه ښه روزنه ده او یوه ښه بهانه ده. مخکې هم د کډوالو په نوم باندې د امارت د هیئت او د اروپایانو ترمنځ خبرې شوي دي، خو په خبرو کې بیا یوازې کډوال منحصر نه دي پاتې شوي، په ډېرو نورو موضوعګانو خبرې شوي، تفاهم شوي. په نتیجه کې دغه هېوادونو کې د امارت سفارت پرانستل شوی دی. اوس په اروپا کې ډېر زیات افغانان اوسېږي، په میلیونونو حتی افغانان په اروپا کې اوسېږي. دوی کوسګرۍ ته ضرورت لري، دوی پاسپورټ ته، دوی ویزې ته، دوی نکاحت ته، دوی افغانستان ته راتګ ته، دوی د دې لپاره اړ دي چې د سفارت مراجعه وکړي، د افغانستان هویت ورسره ثابت شي. نو چې په دې هېوادونو کې د سفارتونه بند وي، د افغانان به څنګه کوي؟ او دا چې دا ته نه په افغانان باندې فشار نه ده، دا د اروپا په اړوندو هېوادونو باندې هم فشار ده چې دوی کارونه نه ترسره کېږي. دا و چې د افغانستان نه هر ورځ په زرګونو ځوانان وځي او اکثر اروپا ته وځي.
دا خو د فقر په خاطر باندې وځي، یعنې قاطع اکثریت د غربت په خاطر وځي. نو اوس چې او موږ په تاسو په دې خبرو چې د ځوانان چې اروپا ته ځي د اروپا مصارف ورباندې راځي، سوشان ورکول کېږي ورته، کور ورکول کېږي ورته، مکتب زده کړی د اروپا په اقتصاد باندې یو بوج وي. نو که هماغه پیسې وړاندې مرتشره کړه امارات دوی ته قیمت ورکړي، دوی په دې فکر شي چې اوس چې ځوانان اروپا ته رارسېږي او دې ځای کې به موږ د دوی غم کوو، نو ښه دا ده چې په افغانستان کې دوی ایثار کوو. د تداوی نه یا د معالجې نه وقایه ښه ده، مخکې د دې نه چې د ځوانان اروپا ته ورسېږي په همدې هېواد کې باید بسیا شي، د هماغه مصارف په اروپا کې ورباندې کېږي، د هماغه نیمه چې په افغانستان کې پانګونه وشي، د کار زمینې ورته برابر شي. موږ نه وایو چې خیرات ورکړل شي ورته، نه، د کار زمینې ورته برابر شي، په افغانستان کې د پانګونه وشي. بیا افغانان نه غواړي چې دغه ته په پردیو هېوادونو ته ورشي او دغسې شاقه ژوند تېر کړي ورسره. مهمه خبر دا ده چې امارات اوس د یو واقعیت ده او نړۍ په دې پوه شوې چې د امارات سره اړیکه د دوی لپاره اړتیا ده، که څوک وغواړي که ونه غواړي، طبعا او کرهن د امارات اوس اړتیا ده. او څومره چې موږ خبرې کوو د نړۍ د اروپا ډېر مهم هېوادونه راځي د اړیکو جوړېدو په خاطر باندې ناستې کوي، خبرې کوي، تفاهمات کوي سره. او حتی د امریکایي هېوادونو سفارتونه د افغانستان لپاره تړل شوي نه دي، او د افغانستان په ځای باندې په قطر کې دي، یعنې افغانستان یې هېر کړی نه ده، د ځینو وجوهاتو په خاطر باندې مرکزونه تغیر کړي دي. نو بناء دغه اړیکې دا تګ راتګ دا اړتیا ده، او زه د افغانانو لپاره یو ښه زیری ګڼم، د اړیکو د پراختیا د وسایط دپاره یو پیغامه ګڼم. ډېره زیاته مننه له درې وړو قدرمنو مېلمنو چې خپرونه کې مو ګډون کړی په موضوع مو راسره بحث کولو. د کور مدن درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې د خپرونې تر پای شیبو راسره وئ. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.